بسم الله الرحمن الرحیم. فائدہ نون ساکن چون قبل یکس حروف یرملون واقع شود. په تیر سبق کې د مرکب ابواب ذکر شول چې هغه مرکب د مضاعف او د محموز دارنګې د معتل او د مضاعف څخه. اوس دې ځینې علامه صاحب یو دوه قاعدې ذکر کوي، یو دوه فائدې ذکر کوي. نو فرمایي فائدہ نون ساکن. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان باب چهارم پورې درې خبرې بیانول دي. اول نمبر خبره قاعده د حروف یرملون به ذکر کی. دوهم نمبر خبره قاعده د حروف شمسیه او قمریه به ذکر کی. دریم نمبر خبره د حروف شمسیه او قمریه وجه تسمیه به درته بیان کی. نو اول نمبر خبره چې قانون او قاعده د حروف یرملون بیانول دي. د علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي فائدہ نون ساکن. د قاعدې نوم دی د حروف یرملون والا قاعده. د قاعدې خلاصه دا ده کله چې د نون ساکن او تنوین نه پس د حروف یرملون څخه کم حرف په جدا کلمه کې راشي واقع شي، نو دغه نون ساکن او تنوین د دې حرف هم جنس کول او بیا جنس په جنس کې مدغم کول دا واجب دي. په لام او را کې ادغام بغیر د غنې نه کیږي او په باقی حروف یرملونو کې ادغام کیږي سره د غنې نه. په دې قاعده او قانون ورسېدلی کله چې د نون ساکن او تنوین نه پس د حروف یرملون څخه کم حرف وجودا کلمه کې واقع شي، چې یوه کلمه نه وي، کلمې جدا وي. تنوین په یو کلمه کې او حروف یرملون په بله کلمه کې، یا نون ساکن په یو کلمه کې حروف یرملون په بله کلمه کې وي. او نون ساکن او دا تنوین دا یو شی دي دواړه. او نو په دې وخت کې بیا دغه نون ساکن او تنوین دا د حرف یرملون هم جنس کول او بیا جنس په جنس کې مدغم کول څه دي؟ واجب دي. د نون ساکن او تنوین به د حرف یرملون جنس کوي، بیا به جنس په جنس کې څه کې مدغم کوي. خو په حروف یرملون کې چې کوم لام او را دي په دې کې ادغام کیږي بغیر د غنې نه، غنه پکې نه کیږي. او باقی چې کوم حروف یرملون دي په هغو کې ادغام کیږي خو سره د غنې نه، ادغام هم کیږي او غنه هم څه کیږي. لکه من ربک، من ربک کې د نون ساکن نه وروسته چې دی په دوهمه کلمه کې یا جدا کلمه کې په بیله کلمه کې راغلی د حروف یرملون نه. اوس دلته چې دی دغه نون ساکن دا جنس د را شو او بیا د را په را کې څه شو؟ مدغم کړل شو. اوس دلته چې دی غنه نه کیږي، دا اوس بغیر د غنې نه ویلی کیږي، ادغام کیږي خو غنه څه ده نه کیږي. من لدن هم د قشان دی. من یرغبو، اوس من یرغبو کې دلته ادغام هم کیږي او غنه هم کیږي. دې ورسېد که دغه تنوین یا نون ساکن او دغه شان د حرف یرملون دا دواړه په یوې کلمې کې او په بیلې بیلې کلمې کې نو بیا په دې وخت کې ادغام نه کیږي لکه دن یا وغیره. ګورئ دې اول نمبر خبرې ته نون ساکن. نون ساکن چون کله چې قبل یکس حروف یرملون واقع شود، مخکې د کم یو حرف یرملون نه راشي واقع شي در دو کلمه په دو کلمو کې، در آن حرف ادغام یا بد بیا په هغه حرف کې ادغام کولی شي. بیا دغه نون ساکن او تنوین په دغه حرف یرملون کې څنګه کولی شي؟ مدغم کولی شي. در را و لام په را او لام کې بی غنه ادغام بغیر د غنې نه کیږي، و در باقی با غنه په باقی حروف یرملونو کې ادغام سره د غنې نه. چون من ربک لک من ربک من لدنا من یرغب رؤوف الرحیم. رؤوف الرحیم کې د حروف یرملون نه مخکې چې دی تنوین دی. په صالحا کې هم د حروف یرملون نه مخکې تنوین دی چې میم دا د حروف یرملون څخه دی او د دې نه مخکې تنوین راغلی.
نه در یک کلمه نه په یو کلمې کې، یعنی که په یو کلمې کې دا دواړه راغلي بیا هلته ادغام نه کېږي. نه در یک کلمه نه په یو کلمې کې چون دنیا و صنوان. فایده لام تعریف در دال زال. دوهم نمبر خبره څه وه؟ دوهم نمبر خبره دا وه چې قانون د حروف شمسیه او قمریه به درته ذکر کړي. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره فایده لام تعریف. د دې قاعدې او قانون نوم دی د حروف شمسیه او قمریه والا قاعده. دا قانون مشتمل په دوه جزونو او په دوه صورتونو باندې دی. اول جز دا دی کله چې د لام تعریف نه پس د حروف شمسیه څخه کم حرف راشي نو دغه لام تعریف د دې حرف هم جنس کول بیا جنس په جنس کې مدغم کول واجب دي. څه مې ویل اول جزء صورت کله چې د لام تعریف نه پس د حروف شمسیه څخه کم حرف راشي نو دغه لام تعریف د دې حرف هم جنس کول بیا جنس په جنس کې مدغم کول واجب دي. حروف شمسیه څو دي؟ حروف شمسیه دا 14 دي. تا دا، ثا دا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صوا، ضا، طا، ظا، لام او نون. که په دغه 14 حروفو کې کوم یو حرف د لام تعریف نه پس راغلی و نو لام تعریف به د دغه حروفو هم جنس کولی شي بیا جنس به په جنس کې څنګه کولی شي؟ مدغم کولی شي. نو دې ته دغه 14 حروفو ته حروف شمسیه ویل کېږي. باقي چې کوم حروف دي هغې ته حروف قمریه ویل کېږي. دوهم صورت او دوهم جز د قاعدې دا دی کله چې د لام تعریف نه پس د حروف قمریه څخه کم حرف راشي نو لام تعریف بیا په دغه حرف کې نه مدغم کېږي. دا بیا بغیر د ادغام نه ویلی کېږي. لکه القمر، په القمر کې د لام تعریف نه پس چې دی قاف راغلی، دا قاف دا د حروف قمریه نه دی نو لام د تعریف په دې قاف کې چې دی نه دی مدغم شوی. او د شمسیه و مثال لکه والشمس، والشمس کې چې دی دغه لام د تعریف نه پس چې دی د حروف شمسیه و نه شین راغلی دی نو دغه لام تعریف دا اول د شین هم جنس شوی دی، په شین سره بدل شوی بیا شین په شین کې مدغم شوی دی. په دې قاعدې او قانون ورسېدلی. ګورې ورته دې قاعدې ته فایده لام تعریف. لام د تعریف در دال دوه حرفونه یې نه دي ذکر کړي، یو تا ده دوهم سا. به تاسو ورسره ووایئ در دا په دال ذال را زا سین شین صوا ضا طا ظا لام نون. ادغام یا بد دا لام د تعریف په دغه حروفو کې مدغم کېږي چون لکه والشمس، والشمس الشمس لام د تعریف نه پس د حروف شمسیه څخه شین راغلی دی دا لام د تعریف په هغې کې مدغم شي. و این حروف را حروف شمسیه گویند او دغه حروفو ته حروف شمسیه ویلی کېږي. و در دیگر حروف مدغم نشود او په نورو حروفو کې دا لام د تعریف نه مدغم کېږي. یعنی د دغه 14 حروفو نه علاوه چې کوم نور حروف دي که د هغې نه مخکې لام د تعریف راغلی و نو بیا په هغو کې دا لام د تعریف نه مدغم کېږي. و در دیگر حروف او په نورو حروفو کې مدغم نشود. دا د قاعدې دوهم جزم دی. نه مدغم کېږي چون والقمر لکه والقمر. این حروف را حروف قمریه گویند او دغه حروفو ته دا حروف شمسیه نه چې علاوه کوم حروف دي هغو ته حروف قمریه ویلی کېږي کومو کې چې لام د تعریف نه مدغم کېږي. وجه تسمیه همینس. دریم نمبر خبره څه وه؟ دریم نمبر خبره دا وه چې علامه صاحب به د دې حروف شمسیه او د حروف قمریه او وجه تسمیه درته ذکر کړي. نو دا علامه صاحب ذکر کوي وجه تسمیه همینس. حروف شمسیه او ته حروف شمسی ولې ویلی کېږي، حروف قمریه او ته حروف قمري ولې ویلی کېږي. اوس دا درته بیانوي. علامه صاحب فرمایي دا دواړه الفاظ لفظ د الشمس او لفظ د القمر دا دواړه په قرآن کریم کې راغلي دي. خو په قرآن کریم کې په الشمس کې چې دی د لام د تعریف نه پس شین راغلی دی نو دغه لام د تعریف په دې شین کې چې دی مدغم شوی دی
او په القمر کې د لام د تعریف نه پس قاف راغلی او دغه لام د تعریف په دې القمر کې په دې قاف کې نه دی مدغم شوی. نو اوس په کومو حروفو کې چې لام د تعریف مدغم کیږي هغه حروف مشابهت او مناسبت لري د لفظ د چا سره؟ شمس سره. ځکه الته هم لام د تعریف په شمس کې څه کېده؟ مدغم کېده. نو په دو کې هم څه دی؟ مدغم کیږي. نو اوس چې په کومو حروفو کې لام د تعریف مدغم کیږي هغه مناسبت لري د لفظ د شمس سره چې مناسبت لري په ادغام د لام تعریف کې یا په مدغم کېدلو د لام تعریف کې. نو د دې د وجې نه دغه حروفو ته څه ویل کېږي؟ حروف شمسیه. او په کومو حروفو کې چې لام د تعریف نه مدغم کیږي هغه حروف چې دی هغه مناسبت مشابهت لري د لفظ د القمر سره. څنګه چې په لفظ د القمر کې لام د تعریف نه مدغم کیږي همدغه شان په دې باقي حروفو کې هم لام د تعریف نه مدغم کیږي. چې نه مدغم کیږي نو دا مشابهت د لفظ د قمر سره لري. نو د دې د وجې نه دې ته څه ویل کیږي؟ حروف قمریه. چې په القمر کې لام د تعریف نه مدغم کیږي په دو کې هم نه مدغم کیږي نو د دې د وجې نه دې ته څه ویل کیږي؟ حروف قمریه. په وجه تسمیه پوه شولې چې دا دواړه لفظونه په قرآن کریم کې راغلي دي، لفظ د شمس هم او لفظ د قمر هم. خو په لفظ د شمس کې په قرآن کریم کې لام د تعریف په شین کې مدغم شوی دی او په لفظ د القمر کې په قرآن کریم کې لام د تعریف په قاف کې نه دی مدغم شوی. اوس چې په کومو حروفو کې لام د تعریف مدغم کیږي هغه حروف د لفظ د شمس سره مناسبت لري. چې لفظ د شمس سره مناسبت لري په ادغام کې نو د دې د وجې نه دې ته حروف شمسیه ویل کیږي. او په کومو حروفو کې چې لام د تعریف نه مدغم کیږي نو دا حروف د لفظ د قمر سره مشابهت او مناسبت لري په نه ادغام کې. نو د دې د وجې نه دغه حروف ته حروف قمریه ویل کیږي. ګوري وجه تسمیه مینس د دې وجه تسمیه هم دا ده کې این هر دو لفظ چې دا دواړه لفظونه دا لفظ الشمس او القمر در قرآن مجید واقعا په قرآن مجید کې راغلي. اول با ادغام اول سره د ادغام نه و ثانی بی ادغام او دوهم بغیر د ادغام نه. یعنی اولنی کې په الشمس کې چې دی لام د تعریف مدغم شوی دی او په القمر کې لام د تعریف چې دی دا نه دی مدغم شوی. بس حروف کې درنها ادغام شود بس حروف چې په هغو کې لام د تعریف مدغم کیږي با لفظ شمس مناسبت دارن نو هغه مناسبت لري د لفظ د شمس سره و دیگر به لفظ قمر او باقی حروف چې په هغو کې لام د تعریف نه مدغم کیږي هغه لفظ د قمر سره مناسبت او مشابهت لري. په دې ورسېدلی دا نننی سبق چې مشتمل په درې خبرو. اول نمبر خبره قانون د حروف یرملون، دوهم نمبر خبره قاعده او قانون د حروف شمسیه او قمریه، دریم نمبر خبره د حروف شمسیه او قمریه وجه تسمیه.